بسم الله الرحمن الرحيم. نام المبارک سوره چې د قران عظیم شان وشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. درې نوي مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسين دا د قران او د څرګندونکو کتاب آیاتونه دي. لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پورا باور لري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. حقیقت دا د هر کسان چې آخرت نه مني د هغو لپاره موږ د هغو کړو وړو خایسته کړی له دې عمله هغوی په لارو کې لالاهند ګرځي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. دا هغه کسان دي چې د هغو لپاره بده سزا ده او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. او اے محمد ته به شک دا قرآن دی او حکیم او عالم ذات لخوا مومي. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دوی ته د هغه وخت څه واوروا کله چې موسی خپل کوروالاو ته ویل چې ماته ور غونډې په نظر راغلی دی زه به هم دا اوس له هغه ځای کوم خبر لزان سره راوړم یا به کوم اسکروټ راخیستې راوړم ترڅو چې تاسو تعود شئ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. الته چې ورسیدنو आवाज راغی چې مبارک ده هغه چې په دې اور کې ده او هغه چې د په چاپیریال کې ده. پاک ده الله د ټولو نړیوالو پروردگار. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اے موسی دا زیم الله برلاس یو د حکمت خاوند او وګورځه خپل همسا څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځيږي نو شای واړه ولا وتښتید او شاته هم ونکتل. اے موسی مو ویریږه زما په وړاندې پیغمبران نه ویریږي مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدی څخه ورسته په نیکی سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخونکی مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
او خپل لاس په خپل گریوان کې نه باسه ځلاند براوزی بیل څه عیبه دا دونی خانې له نهو نخانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره هغوی ډیر بدکاران دي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وکله چې زمونږه څرګنده روخانه نښانې د هغو مخې ته راغلي نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بل خو موږ داوود او سليمان ته علم ورکړو هغوی ویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته پر خپل زیاتر مؤمنو بندگانو باندې لوړتیا را په برخه کړه وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين او سليمان د داوود وارث شو او هغه ویل اے خلکو مونږ ته د مرغانو خبرې راز د کړای شوې دي او مونږ ته هر ډول شیان راکړل شوې دي بشک دا د الله کارا لورینه ده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون د سليمان لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لخرې راغونډې کړای شوې وي او هغوی تر پوره انضباط لاندې ساتل کېدل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون یو ځل له هغو سره سفر کاوه تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میګیانو ناو یعنی بیدیا ته ورسېدل نو یو میګي وویل اے میګیانو په خپل غارونو کې نه نوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبر هم نه وي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان د هغه په خبره مسکای په خندا شو وی ویل ای زما رب ما تر کنټرول لاندې وساته چې زستا د هغه لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړی ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښ شي او په خپل رحمت سره ما په خپل صالحو بندگانو کې داخل کړ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين یو کرتبل سليمان د مرغانو پلټنه وکړه وی ویل څه خبره ده چې زه فلانه هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی دی لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين زبه هغه ته سخت سزا ورکړم یا به ذبح کړم کننو هغه به اروم مرو ماته روخانه معقول دلیل وړاندې کوي فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين لا تزيات وقت نو تیر شوی چې هغه هدهد راغی وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلم إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هلته یو ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده. هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي او د هغې ډېر لوی تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي. شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له لارې واړول. له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د اسمانونو او ځمکې پټ شیان برسېره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې پټوي او ښکاره کوي. د انعام المبارکه سوره چې د قران عظیم شان 20مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سليمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او که له دروغجنو څخه یې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دغه لیک یوسا او هغو خلکو ته وګورځوه. بیا ورڅخه هاخوا بیل شه. وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکی وویل ای درباریانو ما ته یو ډیر مهم لیک غوښول شوی دی. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. غد سليمان لخوا دی او د رحمان او رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مکوي او زما حضور ته مسلمانان راشي. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. د لیک له لوستلو وروسته ملکی وویل ای د قوم مشرانو زما په دغه موضوع کې ماته مشوره راکړئ. زه له تاسو پرته د هیڅ کار پریکړه نه صادروم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وویل موږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریښ خاوندان نور فیصله ستا په لاس کې ده. ته په خپل وګوره چې څه حکم کوي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکی وویل چې پاچایان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمند خلک ذلیله کوي او دوی هم همداسې کوي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. زه دغه خلکو ته یو سوغات لېږم. بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم
بهديتكم تفرحون. کله چې هغه یعنی د ملکی سفیر سلیمان ته ورغی نو هغه ویل آیا تاسو غواړئ چې مال سره زما مرسته وکړئ؟ څه چې خدای ما ته راکړی دی هغه له هغه نه ډیر زیات دی چې تاسو ته یې درکړی دی. ستاسو سوغات دې همدا تاسو ته مبارک وي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اے استازیا د خپل لیګونکو لوري ته بیرته ستون شه. مونږ به هغه ته داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی مقابله ونکړي شي او مونږ به هغوی په داسې رسوایی سره له هغه ځای وباسو چې ذلیل وګرځي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان وویل ای درباریانو له تاسو نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند ارزو کړ زه به درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپل ځای پاتېږې زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن ومن كفر فإن ربي غني كريم. لکم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولید وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپل د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپل لوی دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان وویل د هغې تخت ناکاره ناآشنا د هغې مخې ته کېږدئ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که له هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د انعام المبارکه سوره چې د قران عظیم شان 20مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی. مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو. مونږ مسلمان شوي وو. هغه چې کوم شي له ایمان راوړلو نه منع کړی وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې له الله څخه پرته هغو ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما
فَأَخَذَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هغې ته وویل شول چې قصر ته ننوځه. هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوض دی او د ورکوځېدو لپاره یې خپلې پایڅې بډ وهلې. سلیمان وویل دا د ښیښې رونه هوار فرش دی. هغې وویل ای زما ربه، تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډېر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولېږي چې د الله بندګي وکړي، نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح وویل ای زما قومه، له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره ولې تلوار کوئ؟ ولې له الله نه بخښنه نه غواړئ؟ ښایي چې پر تاسې رحم وشي. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ویل مون خو ته او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلې یې. صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده. اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. په هغه ښار کې 9 ډلې وي چې په هیواد کې فساد خوراو او کوم د اصلاح کار یې نه کوي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړي چې موږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولی ته ووایو چې موږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو. موږ بیخي رښتیا وایو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دا د سیسه خو هغوی جوړ کړه او بیا مونږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اوس وګوره چې د هغوی د دسیسې عاقبت څه شو. مونږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. غاده هغوی تش پراته کورونه دي. د هغه ظلم لامل چې هغوی کاوه په دې کې د عبرت یو نښه ده د هغو خلکو لپاره چې علم لري. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومونږ هغه خلک وژغورل چې ایمان راوړی او له سرغړونې څخه یې ډډه کړې وه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ومونږ لوط ولیږي یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکارۍ کوئ؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ستاسو هم دا کړن لار ده چې خزي پرېږدي نارینه‌و ته د شهوت رانۍ لپاره ورځي. حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا
من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه قوم جواب لدی پرته بل څه نو چې هغه ول خپل کلی نه د لوط کورنۍ وباسي دوی ډیر ځانونه پاک کوي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه لمرمنې څخه چې د هغه بیرته پاتې کېدل موږ ټاکلیو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او مو راو پر هغو خلکو باندې یو ورخت هغه ډیر بد ورختو د هغو خلکو په حق کې چې تنبیه کړای شوی. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ای پیغمبره وایا سنا ستاینه د الله لپاره او سلام د هغه پر هغو بندگانو چې هغه غوړه کړل. له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوړه ده که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. خانو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو لپاره له اسمانه وبو ورولې بیا د هغو په وسیله هغه خاصه باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونه ول ستاسو له وسې پوره نو. آیا الله سره کوم بل خدای هم په دغه چارو کې شریک دی؟ نه بلکې هم دوی له سم لارې نه او وختي روان دي. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرام ځای وګرځولا او په هغه کې سیندونه وبهول او په هغه کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا الله سره کوم بل خدای هم په دغه چارو کې شریک دی؟ نه بلکې له دوی نه زیاتره خلک نه پوهان دي. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. څوک دی چې د بیکاس بیواس دعا اوري کله چې هغه وبلی او څوک د هغه کړهوي ست کوي او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلفا ګرځوي؟ آیا الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ تاسو بيخي لږ غور کوئ. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسو ته لار ښیي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي؟ آیا الله سره کوم بل خدای هم دغه کار کوونکی شته؟ ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي؟
او څوک تاسو ته اسمان او زمکه نه روزي درکوي آیا الله سره کوم بل خدای هم په دغه چارو کې برخوال شته وای چې راوړي خپل دلیل که تاسو رښتونی یې لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون دوی ته وایي په اسمانونو او زمکه کې هیڅ څوک د غیب او علم نه لري مگر الله او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی را پاتول کیږي بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بلکې د آخرت علم خو له دغه خلکو نه بیخي ورک شوی دی بلکې دوی د هغه په لور په شک کې دي بلکې دوی له هغه نه وړاندې دي وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون دا منکران وایي آیا کله چې مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه خاوري شوي ووسو نو مونږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين داغه خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوي دي او مخکې زمونږ پلرونو ته هم ورکړی شوي دي خدا فقط افسانې دي چې په خواني وختونو څخه اورول کیږي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ویلګ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو راګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ای پیغمبره د دوی په حال باندې مزورېګا او موږ د دوی په دسیسو باندې زړه تنګي ووسه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریخ به کله پوره کیږي که تاسو رښتونی یاست قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وڅه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسو بیړه کوئ د هغه یو برخه تاسو ته بیخي نږدې شوي وي وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون حقیقت دا دی چې ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی مګر زیاتره خلک شکر نه باسي وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون بشک ستا رب خپوهیږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړای دی او په هغه څه چې دوی ښکارا کوي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين په اسمان او زمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون دا واقعیت دی چې دغه قرآن بني اسرائیل ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بشکه همدغه چې بستا رب د دوی په منځ کې هم په خپل حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهیدونکی دی فتوكل على الله إنك على الحق المبين نو ای پیغمبره پر الله توکل لره په باوري ډول ته په څرګند حق باندې إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ته مړی نشي اورولای نه هغه کنو ته خپل आवाज رسولای شي چې شاړ وي تختی وما أنت
أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. او نړاندې په لارښوونې سره له ګمراهۍ نه ژغورلی شي. تو خو خپل خبره همغه کسانو ته اورولای شي چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. او کله چې پر هغه باندې زمونږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور لمزکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زمونږ پر آیاتونو باندې باور نه کاوه. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. او لږه هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راوړو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغونه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسو د هغو علمي څېړنه نه وکړي که داسې نه ونه نور تاسو څه کول. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي بیا به نو هغوی هیڅ هم ونشي ویلای ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نو ورکړای شوی چې مونږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولې و او ورځ مو روښانه کړې و په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وي چې ایمان راوړ. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلې پکړی شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي او ټول به زوړ غوګونه یعنی په خواري د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نن ته غرونه ویني او ګمان کوي چې خلک خښ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څیر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی دی. هغه ښه پوهیږي چې تاسو څه کوئ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې لنیکی سره راشي هغه ته بل هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړي شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلک به پړ مخې په اور کې وغورځول شي. آیا تاسو له دې پرته بل بدله موندلی شي چې څنګه وکړئ همغسې واخلئ؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. اے محمد دوی ته وایا ما ته خو همدا حکم شوی دی چې دغه خار یعنی مکی د رب بندگی وکړم چې هغه دا حرام ګرځولای دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی. ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان ووسم او دا قرآن په لوستلو سره واورم. اوس چې څوک هدایت غوړه کړي هغه به د خپل کېګنې لپاره سم لار غوړه کړي او څوک چې گمراه وي هغه ته وایي چې زه خو فقط خبردارون کيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دوی ته وایا سناستاینه یوازې الله لره ده. ډیر ژر به هغه تاسو ته خپل نښانی دروخي او تاسو به هغه وپیژنئ. او ستاره بل هغه عملونو څخه نه خبره نه دی چې تاسو خلک یې کوي.